سلامونه ملګرو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ، د صحت په جامو کې سمبال اوسئ. قدرمنو ملګرو، دغه شپې ورځې د افغانستان لپاره ډېرې خرابې ورځې دي. افغانستان د ډېرو سختو حالاتو نه تېرېږي. د افغانستان په شمال کې په بغلان ولایت کې ډېر زیات خطرناک سیلابونه راوتلي دي، او دغه سیلابونه هغه زموږ چې کومه خوشحالي وه د باران دپاره او د دې دپاره چې سږکال باران وشولو او حاصلات به زیات شي، هغه خوشحالي زموږ او ستاسې خرابه کړله. د هغې په خوشحالۍ باندې پوی نه کړلو. سیلاب راوتلی دی، ډېر زیات زیانونه یې خلکو ته اړولي دي، او د خلکو کورونه، د خلکو حیوانات، بلکې ما دا فیسبوک چیک کولو تقریبا چې 200 ته شهیدانو تعداد رسېدلی دی. نو چې انسانانو هغه د سر تاوان 200 وي، نو خپله سوچ وکړه چې څومره زیات کورونه به نړېدلي، څومره حیوانات به د دوی، څاروي به د دوی وژل شوي. الله دې ورحمېږي، الله دې په موږ او تاسې باندې ورحمېږي، او خدای دې وکړي چې دغه د هېواد هغوی چې پیسې لري، وس لري، د حکومت نه پرته، د حکومت خاص مسؤلیت دی مرسته وکړي. لکه راشد خان مرسته وکړله، افریدي مرسته وکړله، عزیزي بنیاد رئیس مرسته وکړله، همداسې نور سرمایه‌داران هم میدان ته راشي او دوی سره مرسته وکړي. سیلاب موږ هم تېر کړی دی، سیلاب مو د نږدې نه لیدلی دی، د سیلاب چپې، د سیلاب زور موږ ته معلوم دی. نو په همدې خاطر نو ډېر زیات د درد حالت دی او ډېر سخت حالت وي، ځکه چې هر څه درنه اوبه ویسي، انسان ځان ته ودرېږي، حیران ودرېږي چې الله دا څه رقم حالت را باندې راغی. نو تاسې دا کلیپ کې ګورئ چې څه رقم وضعیت دی. دا ماشومانو وضعیت وګوره چې اوبو نه رانیسي. دا یو ماشوم دوی راونیولو، داسې نور به څومره ماشومان وي چې د اوبو به وړي وي، او کله چې دوی دا ماشوم راوباسي نو هلته د دې بل طرفه پې اوبه را روانې دي، د هرې خوا نه اوبه را روانې دي، او عطا تلی دی هلته وضعیت یې د نږدې نه کتلی او هغه زیانونه او د خلکو خبرې. راځئ په ګډه وګورو چې څه تېر شوي دي او څه تېرېږي. د بغلان ولس باندې داسې سیلابونه راسره وو چې دوی کې ډېری موږ او تاسو افغانان شهیدان شو. نور د دې نه ځو چې امرونه وایي چې دا لاره نور هم بدېږي او لاړ شو خپل ساحل ته. دې کې انسانان، کوچنیان، ماشومان، ځوانان ټول یې رامخکې کړي، څاروي، کورونه ټول یې رامخکې کړي. دا آفت او ته یې دراویلی شي، ته رحم وکړي. بس دې خوخوایم خوخیم کلا یارانو تا تزو سوایم زلمی پزړه با ما د سترګو وړاندې درې ښځې او درې بچي راته وړي. ما ورته کتل چې ما نه درلود چې موږ دلته به اشتباه سوی ورک به ما ویل چې یو ډول ما له هغې مو چې ملګري والکان ور واچول. هغه ځانه بېچاره دوه ماشومان یې چې په مخنر کې ترال څنګه کېښودل او دا سیاسر یې تر وباسي. یو سیاسر یو بچی وکړو چې د امیر په ناسب د امیر پښتون دا مدیر راغل او بالاخره یو شي یو وباسي او بس د جنازه و شپږ نفره د یو کور نشي شپږ نفره د یو کور شپږ نفره د یو کورنۍ نه درې ماشومان درې سیاسر. یا الله پاک رحم وکړي، یا الله پاک رحم وکړي. دا هم د کوم مسلمان یو دارایي وه او کوټه ګاډۍ دا به د کوم ځای رامخکې کړی او دې حال ته راوړی په دې حال کې دا چې وړاندې دا کور دی چې دې کور نشته بس ورته دا لوټي نه چې معلوم دا وتا یو وخت ساجي بابا راشه کنه. دا زما کور دی. کله زه جمعې ورځ به کار وکړم، زما دلته تلم بېرته چې راغلم په دغسې حالات کې چې ماسات چې زه سودا مودا مې کور ته راوړله. چې کور ته راننوتم مخکې نه طوفان راغی، د دې سیل نه مخکې شمال و. چې شمال و چې کور ته راننوتم دا دیوالې چپر. کله چې چپر ته به ځای ماشومان راواخېستې په دې کې سیل راغی. دې ځای کې زما ښځه یعنې زه په ځای قریبه سکتی کړی وه. د بلډ پرېشر مرضم درلودو، شکرم و، یعنې ډېر په زحمت په مشکل د دې ځای نه پاسه تېپې ته دغه کړه. تر ماښامه پورې یعنې موږ د باران لاندې وخت تېر کړی تر ماښامه. بیا چې باران ودرېده بیا لاړو د همسایهګانو خواته. پاس کلي نه راوړي هغه موږ د دې ځای کوم شهید نشته، خو د پاس کلي نه راوړي او د ټول ولس د بره کورونه شهیدان راوړي دي، تمام همکاري کړي، جسدونه، ماشومان، حیوانات اوس هم پراته دي. کولی شئ چې تاسو راشئ په سړک باندې نه یو دانې هغه دی پروت دی. دستړي ژوند بدر تسوایم دا سیلاب زور چېرته لري؟ دا اوس وګورئ دا اوس حال دی. دونه سرپناه د چا نشته، یو سړی کښېني، هر یو اتاق د خټو نه ډک دی.
هیڅ شي نور نشته دغه مسلمان ګورې هغه کور تاسو ولیده تاسو یې وکړله پوه شوې نو دغسې کیسې د سړی باندې څه تاسو باندې شهیدان یاستئ په خپله همدغه د نور ولس نه پوښتنه کولی شئ پوه شوې دا مسلمان یې هغه دوکان یې ولاړه موټر هم ولاړه هر څه ولاړه هېڅ شی نه پاتې حاجي بابا ستاسو په غم کې شریک یم کور هم آباد دا نن چې زه تاسو رالاړ یم خپل د کور غړی ګڼم کور آباد ټول مسلمانان یو بېډ افغانان یو ښه خبره پاک راته به لاس پورته کوو بېشکه څه چې ستا رضا ده زموږ قبوله ده بلکل خو د ستا د امتحان نه یو خبره الله پاک دې بې صبر راکړي پوه شوې نو خو هېڅ دغه نشته د الله جل جلاله امتحان دی په خپلو بندګانو باندې خو باید چې موږ صبر وکړو پوه شوې نو نور په دې کې کومه خبره نشته دی ستړی ژوند به درته څه ووایم لاره ویا هېڅ پوښتنه الله دې موږ په ښادۍ کې راوړي آمین آمین بیا دې داسې پېښې خدای پاک نه راولي آمین آمین جوړ اوسه ډېره مننه خوښوایم خوښیم کله یارانو تا ته زه اوس څه ووایم زړه مې په زړه باندې سلګه کې هم یو کلی و او کلی یې داسې هوار کړی دی چې بغیر د دې یو بنا نه نور ټول هوار دي سره د دیوالونه ټول سره یو بیخي نشته واقع ډېره دردېدونکې واقع تېره شوه د بغلان په ناچاره او ځورېدلي ولس باندې یا الله پاکه د دوی سره ته مرسته او کومک وکړي دغه ثانیه د شریک که له موږ سره د دې هېوادوالو سره دغه ثانیه ته موږ ته وویل پرون مازدیګر موږ خبر شو چې هغه دلته قیدونه وسوه استعلا راغله نو موږ خپله رامنډې کړې هلې ځلې وکړې یا کې دلته موږ خپل په سترګو باندې دغسې اثر ولیدلې مړې د خپل په لاسونو دغه جنې راجي کړه اوبو کې دونه ننوتي وو زړه قلم سو دغه ماشومان چې موږ ولیدل داسې سو چې خدای پاکه داسې حالات موږ راوستل اوس دردارې یو تم چغم کړه بل تم چغ کړ چې راسې دغه مړي چې دغه شهیدان چې دغه ساحل صرف کنډوالي وي نور هېڅ نشته بچي نشته کورنۍ غړي نشته هغه درایي هغه سرمایه هر څه له لاسه مه ورکوي د تاسو سره دې وخت چا مرسته چا کومک په دې سختو حالاتو کې څوک درته ودرېدل ونه درېدل څوک راغلل هغه داسې حالات وو چې څوک چا نه غوښتل دی خو راشي سر ساتلو دا دلته کوټې وې دا کورونه وو دلته ټول اوار میدان شو د دې ولس اقتصادي حالات څنګه دی سالي د خپل پوس نه غره کې اوسېږي دا یو غره علاقه ده د هغوی بس اقتصادي تقریبا دلته به څونه شهیدان شي تقریبا دغه یا شپېته اویا اتیا پورې خو زه خبر نه وم موږ د خپل په لاسو باندې چې ماشومان سیاست سپین ږیري دا ټول خپل موږ په خپل په لاسو کلا یارانو تا ته زه اوس څه وایم زړه مې په زړه باندې سلګه کې کوي بس دې نو بس نو راځه څه نو وایم جوار میدان دا مخامخ کورونه پاخه دي ولاړ دي خورا کې پروت یم چارا پورته نکړم د یو ملنګ سړي تصویر یم زه خورا کې پروت یم چارا پورته نکړم د یو ملنګ سړي تصویر دا د برنده د ګور د دلته ګور ټول وړي دی ولکه دا ولکه ټوټه پاتې چې پکې څومره ولا خدای در باندې رحم وکړي دلته وګوره خټو ته وګوره دا څنګه کوي پاک رب ته او رښتیا خبره ده وسم شکر دی الحمدلله مسلمانان او رښتیا خبره پاک رب لرو چې هغه به موږ ته دینه ښایسته کور راکړي ښایسته کور به را جوړوي په کاروبار کې هم برکت وي خو چې الله ناراضي ونه کړو موږ بېشکه دغه رښتیا خبره ده وسم شکر دی په دغه عالم شکر راکړه یو غاړه په دې خبره نه رانو تا ته زه اوس څه وایم زړه مې په زړه باندې سلګه کې کوي
ان شاء الله دا ټول کارونه به کېږي ورشته صحیح ده رښتیا خبره بس نوراز سنو بایم بس ژوند دې ورور ته چې موږ هر څومره تسلي ورکړو خو د دې د کور هېڅ پاتې نه دي کور کوډلې کمپلې ټول یې وړي دي ورته وګوره وبو چیرې چې سوي دلته وګوره لګې یاران جفا کوي خدای دې وکړي چې دا ځل د دې بیچارهګانو حق متلف نشي تجارت ونشي دوی ته چې څه مرسته کېږي د دوی لاسونو ته ورسېږي ځکه چې د دوی نه یې خوري الله دې تباه او هلاک کړي نو که هر څوک مرسته کوي خو کوشش وکړئ مستقیما ورشئ مرسته ورسره وکړئ خپله لاس په لاسه زحمت وباسئ زړه به مطمئن شي او که نه یو با اعتماده شخص ته پیسې ورکړئ مرسته وکړئ دې خلکو سره موږ خوشحاله وو چې بند کمال خان بند ډک شولو کجکي بند ډک شولو دا شاهروز بند ډک شولو اوبو ته ډېر زیات خوشحاله وو خو دغه وروستی چې کوم غم راغی په بغلان کې نو هغه زموږ خوشحالي زیانمنه کړله خوشحالۍ په وینو کړلو له دې ستر ستر آفتونو او مصیبتونو نه دې الله موږ او تاسې او زموږ او ستاسې هېوادوال وساتي الله دې فقر ختم کړي ګوره که فقر د فقر وجه ده که نه د اکثریت کورونه چې چپه شوي دي او خاورې شوي دي او میدانۍ باندې بدل شوي ټول خام دي نو دوی به بیچارهګان نو په څه شي باندې پوخ کور جوړ کړي په څه شي باندې کانکریټي کور جوړ کړي نه لري وس نه لري زه یم دی اوس دغه کم د خټو کورونه چې د دوی لیدلي دي د دوی د جوړولو وس هم نه لري چې بېرته دلته راشي ژوند وکړي دا ځایونه را جوړ کړي الله دې ورحمېږي بس کله زلزلې شي او کله سیلاب شي کله یو شي کله بل شي نو الله دې ورحمېږي الله دې رحم وکړي امین